انصاف او عدل کولای شي یاله که انصاف او عدل نشي کولای نو بیا داسې زنانه ځان له وګورئ چې هغه یتیمانان یې نه وي نو بیا به تاسو د هغوی حق صحیح ادا کوئ ځکه چې یتیمانان یې نه دي الله مخکې وایي فانكحوا ما طاب لكم من النساء نو نکاح کوي د هغې سره چې خوښي تاسو ته د نورو زنانو نه یتیمانان یې نه دي ده مثنى وثلاث ورباع دوا ودري دري او سلور سلور فإن خفتم ألا تعدلوا نو کچرته ریږي تاسو چې انصاف به ونه کوئ فواحده نو یو ښځه وکئ او ما ملکت ایمانکم یا هغه چې مالکان دي ښی لاسونه ستاسو ذلک ادنی الا تعولوا دا ډېره نږدې ده چې تاسو به ناوړئ د حق نه دې کې بله مسله تعدد ودونه ډېر کول نو بیا آیت کې سوچ وکئ الله داسې نه دي ویلي چې یوه وکئ که طاقت هم وي نو بیا دوه وکئ درې وکئ څلور وکئ الله وایي دوه وکئ درې وکئ څلور وکئ که طاقت هم نه بیا یوه وکئ نو شروعات هغه د دوی مینه شوي دي باتفاق المسلمین او چې څوک په دې کې اختلاف کوي ګمراه فرقو والا نو هغوی اختلاف لري خو باتفاق المسلمین د څلورو نه زیاتې ښځې په یو وخت کې ساتل دا ناروا دي او کله چې الله سبحانه وتعالی دا مسله مسلمانانو ته بیان کړه چې څلور بیبیانې به ساتي نو بعض صحابه کرامو اته ښځې وې د بعضو اووه وې د بعضو پکې لس وې نو هغه نور یې پرېښودې او ځان ته یې څلور پاتې کړې او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاصیت دی چې الله هغه ته د ډېرو بیبیانو اجازت ورکړی یعنې د یولسو نو څوک به دا نه وایي چې رسول صلی ته د یولسو اجازت دی او موږ ته دا بعض د تپوسونو مرني دی چې تپوس دی کې به خپله یووي خو دا تپوس ډېر کوي چې د رسول صلی ولې یولسو او موږ ته ولې د څلورو اجازت دی ته خو اول د څلورو کې بیا دې له راځو چې ولې رسول صلی ته د یولسو او تا ته د څلورو دی نو هغه پیغمبر هغه ته د دې اجازت و بل هغه د خلکو سره تعلقات ډېرولو ته د هغه ضرورت و نو د کومې قبیلې نه چې به واده وکړو نو د هغه قبیلې سره به د هغه تعلقات جوړ شو د دین یې خوره و مجاهد و جهاد یې کو او دا مسله ما تفصیلا په هغه درسونو کې بیان کړې ده د نکاح او د واده مسایل نو ما د دې شبهې رد کړی دی چې را بعض بېدینه دا شبهه پیش کړي چې ولې رسول صلی یولس بیبیانې کړي نو د هغې ډېر جوابات دي چې هغه الحمدلله موږ په خپل ځي ورکړي خو دلته به دا مسله لږه واضحه کړو اگر که دا مسله د بعضو خلکو په ما باندې راتپلې ده وایي چې دا شیخ صاحب د بل کار نشته خو دغه خلکو ته وایي چې دویم واده وکړه درېیم وکړئ څلورم وکړئ دا خو الله وایي دغه آیت موږ وایو تاسو واورئ او د دې د لاسه دا بعضې خویندې او میندې دوی خفه کېږي نو الله د هغوی خوشحاله کړي او چې کومه خبره حق یې هغه حق یې پای کې خو موږ سړي شو ویل چې نه مه کوئ نو ډېر ودونه کول دا غوره طریقه ده خو دا نه چې ته ور ودانګې او ودونه ډېرو کې بیا دې وروسته تپوسونه کوي چې دا به زه څنګه ساتم او څه به کومه نه د دې لپاره دوه شرطونه دي الله سوي فإن خفتم ألا تعدلوا که تاسو په ځان یېرېدئ چې یاره موږ نه عدل نه کېږي فواحده نو بیا دغه یوه ستاسو لپاره کافي ده یا که ستاسو سره وینځي دا چې ستاسو ښی لاسونو مالکان یې تاسو مطلب د دې دا دی چې وینځي تاسو بیا په دې وینځه باندې ګزاره کوه یا دغه یو بیبي دله کافي ده ذلک ادنی الا تعولو نو دا خبره دې ته ډېره نږدې ده چې تاسو له ظلم نه کېږي انصاف وکوئ نو دغه یوې سره بیا ګزاره کوئ
نو دې کې دوه شرطونه یاد ساتئ د دویم دریم څلورم واده لپاره. اولنی شرط العدل، عدل او انصاف کول. عدل انصاف کول په ظاهري امورو کې، د زړه په مسله کې ګوره عدل نه کیږي. دا خبره یاد ساتئ. دا بعض وایي نه نو څنګه چې اوس ته دوه واده وکړي د دې یوې سره خو محبت لږ ډېر کوې که نه. الله مونږ ته دا عدل نه دی ویلی، دا عدل د چا پلار هم نشي کولی. ځکه الله په قرآن کې څه وایي او دا به راشي په سورة النساء کې ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. الله وایي کېدی نشي چې تاسو د ښځو په منځ کې عدل وکړئ اگر که تاسو ډېر حرص کوئ. فلا تميلوا كل الميل. الله وایي خو بس یو طرف ته کږېږئ مه، نور د زړه په دې مسله کې عدل نه کیږي. ستا بچي دي په ټولو ته میینې خو د یو سره پکې محبت به ډېر کوې، د زړه مسله ده. دغه شان د یو سړي دوه ښځې دي، درې دي، څلور دي، د دې یوې سره به پکې لازم محبت ډېر کوي. د یو خبرې د لاسه به یې خوښوي، کیدای شي کم عمره وي، کیدای شي ښایسته وي، کیدای شي دیندار وي، کیدای شي د خاوند قدر ډېر زیات کوي. د یوې خبرې د لاسه د ده زړه دې ته ډېر مایله کېږي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خپلو بیبیانو کې په چا ډېر مینو؟ عائشہ رضی الله عنها. او دا به وی یا الله په کومه خبره کې چې زه انصاف کولی شم نو کوم، په کوم کې چې نشم کولی نو په هغې مې مه نیسه. او هغه دا ده د زړه په دې مسله کې انصاف څوک نشي کولی. نو اولنی شرط دا دی. دویم شرط دا دی چې د ده به طاقت وي چې به دې ښځو باندې خرچه وکړي. وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا. الله وایي کوم خلک چې د نکاح وس نه لري نو دوی دې ځان پاک ساتي، یعنی د فحاشۍ نه ځان دې بچ ساتي. تر کوم وخته پورې به دوی صبر کوي؟ حتی یغنیهم الله من فضله، تر دې چې الله دوی له دې خپل فضل نه څه ورکړي، یعنی مالدارۍ کوي بس بیا دې ودونه کوي. دې چې مالدارۍ شي نو بیا به خرچه کولی شي. نو استطاعت مالی، اولنی عدل، دویم استطاعت مالی، دریم استطاعت بدنی. د دې ښځو جنسي رغبت هغه به هم پوره کوي. او د دې د لاسه کورونه ورانېږي ډېر چې کله یو سړی دویم دریم څلورم واده وکړي او د ده بدني طاقت هغه نه وي، اکثر د هغې نه بیا فحاشي جوړه شي، بل مصیبت د هغې نه جوړ شي. ناول به ځان تلي. دې ته خو هر سړی خوشحاله چې دویم واده کوم، دریم کوم، څلورم کوم، خندا شي. خو اول به ځان وتلي چې ته څومره اوبو کې مالي لحاظ سره، بدني لحاظ سره، چې بیا راته وروسته مشکل نه وي. اوس که څوک دا تپوس وکړي چې ولې الله دې سړو له اجازت ورکړې ده چې دوی دې څلور ودونه کوي، حکمت دې کې څه دی؟ جواب: اولنی حکمت الله دا غواړي چې دا امت ډیر شي. او دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم کړی ده، وایي د داسې زنانه سره واده کوي چې بچي ډیر راوړي، چې زما دا امت پې ډیر ښکاري. او دا واضح خبره چې کوم امت ډیري نو دا امت قدرمني، عزتمني، دشمن تیری. نو چې څومره ستا بیبیانې ډېرې دومره به دې بچي ډېرې، چې څومره دې بچي ډېرېږي دومره مسلمانان ډېرېږي. په دې نیت باندې چې سړی واده کوي الله له اجر هم ورکوي چې زه به ځان پاک ساتم. یوه دویم د دې لپاره دا ودونه کومه چې مسلمانان ډېر شي. نو ته یو کس څلور ښځې دې راوستې، بیا د هر ښځې نه مثال 15 بچي دي، 20 مسلمانان د ستا په کور کې پیدا شي. او داسې بیا نور او بل او بل، نو د امت به څومره ډېر شي. یو حکمت دا دی. دویم حکمت دا دی چې همیشه د زنانو عدد د سړو نه ډېر دی او قیامت ته به نږدې. او د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې زنانه به ډېرې زیاتې شي، ډېرې زیاتې به شي. او اوس چې موږ نظر وچورلو نو په هر کور کې جنکۍ ناستې، په هر کور کې جنکۍ ناستې. او په بعضو کورونو کې خو له منډه شپږ اووه جنکۍ ناستې، او په ډېرو کورونو کې جنکۍ پاتې شوي دي، عمر ډېر شي، بله څه مسله خاوند طلاق کې به کور کې ناست. موږ په معاشره کې خو بیا دغه جنۍ څوک نه واده کوي.
نه که هر سړی او که هر نو غالبنی کو غالبن سړی دویم دریم څلورم واده وکړي نو په کورونو کې به دا جنکۍ دا به پاتې نشي. دریم حکمت سړی چې دی په دوی باندې هر ټیم مصیبت راتلی شي، په سړو باندې هر ټیم مصیبت راتلی شي. که میدان جهاد دی نو هلته به تا ته سړي میلاویږي، که د دنیا منډې دي او مزدوري ده نو هلته به تا ته سړي میلاویږي، که کوم ځای کې سخته مسله ده هلته سړي میلاویږي. کېدای شي په جنګ کې مړ شي، کېدای شي جهاد کې مړ شي، کېدای شي اکسیډنټ کې مړ شي، کېدای شي مزدورۍ کې مړ شي. نو سړي لږ دي او ښځې ډېرې دي. نو چې دا ښځه د نه پاتې شي او بل سړی د هغه دویم دریم څلورم واده کوي، دا جنۍ واده کوي، دا ښځه واده کوي، نو دا ښځې هم کار روان شو، د سړي هم کار روان شو. او سبحان الله هسې ګورې دې خبرې چې تاسو سوچ کړی چې دا خبر ګوره ډېر لږ راځي چې پلاني ځای کې ښځه مړه ده او د سړو دا به په مخ اوري پلانې مړلې پلانې مړلې پلانې مړلې پلانې مړلې. خو دا ښځې لکه موږ په دې نه وایو زموږ ورسره نه لګي، خو د دوی د مرګ دا خبر چې دی چې ډېر نه راځي، لږ راځي. او د سړو دا خبر دا غالبا به تا اوري پلاني ځای کې سړی مړ شو، هغه پلانې مړ شو، پلانې مړ شو. پنځمه خبره څلورمه خبره په دې سړو کې بعض سړي داسې دي چې د هغوی شهوت ډېر زیات دي او دا یوه ښځه د هغه شهوت او رغبت هغه نشي پوره کولی. نو د هغې لپاره بیا دله پکار دی چې دویمه وکړي، درېیمه وکړي، څلورمه وکړي. او که دی داسې پرېښودی شي چې نه ته به صرف یوه کې نورې نشي کولی نو کېدای شي چې دې څه غلط کار وکړي. پردو زنانو ته به ګوري، بله څه طریقه به لټوي. او ما په دې باندې دا حساب کړی دی چې یوه ښځه د سړي، ځکه دا بعض علماو دا خبره کړې ده، ویلي چا چې یوه ښځه هغه هم ښځه وي. دا خبره خو چې په اورېدو کې ډېره دغه د درنه ده په سړي لګي چې یوه ښځه هغه هم ښځه وي. خو مطلب یې دا دی چې د هغې څلوېښتي یې دی هم نایسي، چې د هغې بیماري یې دی هم نایسي. نو ما په دې باندې حساب کړی دی چې د یو سړي یوه ښځه وي او په میاشت کې په دې باندې موږ وایو چې اووه ورځې کم سے کم په دې باندې بیماري راځي. نو په ټول کال کې څه تقریبا څه د پاسه 80 ورځې دا لري که. نو څو میاشتې لري که؟ 3 میاشتې دا لري که. 3 میاشتې دا شوې، بچه یې پکې وشو، 40 ورځې دا لري که، 4 میاشتې که. یو میاشت داسې وویله چې بیماره ده، کله به سر درد او کله څه او کله څه. څو شوې؟ 15. یو میاشت داسې وویله چې ماشومانانو سره مصروفه ده او کار کې مصروفه ده او داسې او دغه خاوند خواله نه راځي. څو شوې؟ 6. یوه میاشت داسې وویله چې دا کله مور کره تلې او کله تره کره تلې او کله ماما کره او کله بل کره بل کره. څو شوې؟ په کال کې دا 9 ووایه، زه 6 ووایه. 6 میاشتې د صرف د خاوند سره تېری او 6 میاشتې د خاوند زړه کېږي، د هغه جنسي طاقت دی، رغبت دی. نه الله سبحانه وتعالی چې کوم کار کوي په دې کې ګوره حکمتونه ډېر زیات دي. زار شو د الله سبحانه وتعالی د دین نه چې الله خبره کوي هسې نه کوي، دې کې ډېر حکمتونه. 5مه مسله دا تعدد چې دی دا ډېر ودونه کول، دا صرف زموږ په دین کې نه دي بلکې دا په پخوانو دینونو کې هم دي. لکه داسې پیغمبران شته چې 10 کم 100 ښځې کړي، داسې پیغمبران شته چې 1 کم 100 ښځې کړي، داسې شته چې 11 کړي، داسې کړي چې کم او زیاتې کړي. لکه دا مسله صرف زموږ په دین کې وی نو بیا به یو سړي اعتراض کولی شي، خو دا خو په نورو دینونو کې هم دا خبره راغلې ده. 6مه خبره چې دا هم کېدای شي چې د ښځې بچي نه کېږي، کېدای شي که نه کېږي، ډېر داسې کېږي ښځې بچي نه کېږي. د دې بیا ټول عمر له دې ته نه ایسي چې نه ځي
څه ورته ووایو پکار خو دا دی چې دی د خپل ځان سوچ وکړي چې د ده لپاره بچي پکار دي چې د ژوند پرې ښایسته شي میراث ورته پاتې شي د دین څخه خدمت وکړي اوومه خبره دا ده کله نه بلکې ډېر داسې کېږي چې داسې ښځې به تا ته میلاو شي چې د هغوی د ساتلو څوک نه وي کونډه طلاق شوي بل څه مصیبت پرې راغلی خاوند ترې ورک شوی مړ شوی عمر یې زیات شوی څوک یې نه غواړي د قسم پاتې شي نو که مونږ کې د سړي اراده وکړي د دویم درېیم څلورم نو دا قسم زنانه به پاتې نه شي اتمه خبره شریعت دا غواړي چې زمونږ د یو بل سره رابطې ډېرې شي اوس یو سړی دی یوه ښځې د خپل علاقې نه کړې ده د خپل کلي نه کړې ده د دغه خاندان سره د یوې ښځې د لاسه د ټول خاندان سره د رشته شو بله ښځې به بل علاقه کې وکړه درېیمه به بل ځای کې وکړه څلورمه به بل ځای کې وکړه ګوره څومره خاندانونو سره د رابطې جوړې شو نو د دې ډېرو ودونو کې یو فایده دا ده چې رابطې به ډېرې شي دا یو څو حکمتونه یي که دا چېرته به دې بعضو کې څه دغه راولي نه څه جذبه اوس که څوک اعتراض وکړي چې ډېر ودونه په دې ښه نه دي ځکه چې دا ښځې بیا د یو بل سره جنګ کوي جواب او که زه درته داسې وښیم چې یوه ښځې او د ټول کور یې په سر راغستی نو بیا به سجده یوه هم مه کوه رښتي که نه یوه ښځې سم سړی پالوان خاوند ته هم پوځ راغلی خواخستر ته پوځ راغلي خویندې وروڼه ټولو نه کېږي د چا نه مني اوس یې چل وکړو داسې ووایو چې یوه هم مه کوئ ځکه چې کور کې جګړې راځي او زمونږ په دې کورونو کې خصوصا زمونږ د پښتنو په دې کورونو کې خو دا مسلې شتي ځکه چې ډېر لږ کورونه به وي چې هغې کې به مسله نه وي د دې یوې ښځې د لاسه ګورئ کله خواخستر خبرې او کله د ښځې خبرې کله خواخستر کله مور پلار کله ښځه او دا خبرې دا مسلې نو دا مسلې خو په هر کور کې دي د هغې دپاره موږ څه وایو چې واده مه کوه او داسې کورونه هم شتي چې دوه او درې او څلور ښځې پکې شتي او هغوی د یو بل سره د خویندو په شان ژوند تېروي خو سړی هوښیار پکاري چې یو سړی داسې چې بس کمې ښځې سره میلاویږي هغه ورته د برې په سر شکایت کوي د سهار نه چې دی برې ته نه ویني ساسي له وړې راغسې بله وایي نه دی به څه څلور ښځې او درې او څه دوه وساتي سړی پکار دی چې هوښیار وي د بعض کتابونو کې دا قصه راځي یو سړي څلور بیبیانې چېرته هغوی د یو بل سره جنګ نه و کړی نو سړی بوډا شوی بیا ته چا تپوس وکړي چې تا دا ښځې څنګه ساتلي چې دوی د یو بل سره جنګ نه دی کړی وی په ځواني کې خو ځواني و زور په زور د زور په زور مې ساتلي دي بیا د هغې نه به ځواني ختمه شو نو د مال په زور مې ساتلي دي بیا چې مال ختم شو نو اوس د ښو اخلاقو په زور یې ساتم هوښیار سړی داسې ځکه وي د یو کس څلور ښځې کشره یې وکړه نو دا کشر اکثر نازبینې وی هغې ورته د شپې وي په کټ کې چې ته په ما ډېر مینې هغه ورته وي تپوس یې مه کوه او اکثر دا ښځه خاوند یو بل ته د شپې دروغ هم وایي نو هغې ورته که ته په ما ډېر زیات مینې نو ثابت یې کړه هغه وایي څه ثبوت غواړې وی سحر به ته د درې ښځو په مخ کې ووایي چې زه تا سره ټول نه زیاته مینه کوم دا سړی غریب به مصیبت کې واچي ځکه چې دې پیسې دي هغه خبره وکړي او مسله هغه ته جوړه شوه نو هغه د شپې شپې راوتی دی او د نورو دریو بیبیانو له یې پیسې ورکړي دي یوې لم بلې لم بلې لم او داسې به ورته ووایي چې پیسې ور ورکوي د نورو ته ونه او دا به تا سره محبت دی بیا یې د کشرې لم ورکړي وي دا پیسې ځان سره کېده خو ګوره چا ته ونه وي زما تا سره خاص محبت دی ډېره خوشحاله شو چې سهار ناشته کې کېناستو نو بس د بلې ورته را سترګې والې راوالې وي ووایه که نه ته چې پرون وي لکه اوس ثابت کړي چې ته په ما ډېر مین هغې ثابتومې وی دا خبره واورئ
کمی خزله چې ما پرون پیسې ورکړې دي زه د ټولو نه زیاته مینه د هغې سره کوم. هر یو داسې وخوځېده خوشحاله شول چې ما سره ټول نه زیاته مینه کوي. حتی دا پته نه شي چې نور له هم ورکړي. نو سړی هوښیار پکار وي، سړی له پکار چې باید حکمت وي، هله به دې را ښځه وساتي، او چې حکمت پکې نه یو هم نشي ساتلی. ګوره دویم اعتراض دا دی، که څوک دا ووایي غیر مسلمه دا اعتراض وکړي او یو لیبرل او بې مذهبه انسان دا سوال وکړي چې دې سړو ته د څلورو ښځو اجازت دی، نو دې ښځو ته ولې د څلورو مړونو اجازت نشته؟ نو جواب د هغې دا دی، موږ چې ګوره الله کوم کار کوي به یې کې حکمت وي. یوه مسله دا ده چې دا به څنګه معلوموي چې د ماشوم د چا دی؟ اوس یو ښځه د څلور مړونه کړي او په خېټه باندې حمل شو، نو اوس به څنګه معلوموي چې دا ماشوم د کوم سړي دی؟ نسبت به چا ته کوي؟ نشي کېدی. او د سړي که څلور ښځې دي بچي کېږي نو ښه واضحه ده چې دا د بچي دي. بله یو ښځه د څلور مړونه دي بچي پیدا شو، د دې بچو تربیت به څوک کوي؟ هم سوال دی که تربیت به څوک کوي؟ هلته خو څلور دي، کم یو به تربیت کوي؟ کم یو ته به ته وایي چې تربیت کوه؟ او چې ښځې څلور یو سړی یې وي نو دغه یو سړی د دې بچو تربیت کوي. ښه څلور خاوندان دي، کم یو به کور چلی؟ کم یو به د کور خرچه چلی؟ نو دا ټولې مسلې د دې خبرې جواب دی چې د دې د لاسه الله سبحانه وتعالی ښځو ته د ډېرو خاوندانو اجازت هغه نه دی ورکړی. دوه مسلې به ذکر کړو په آخره کې، خبر رانه اوږده شوه. اولنۍ مسله دا بعض دا وایي چې کله ورته ووایي دویم واده نه چې وایي ښځه اجازت نه راکوي. نه ما ته په دنیا کې داسې ښځه وښایي چې اجازت یې درکړی. داسې ښځه شته په دنیا کې شته؟ نه الا چې بیماری د خاوند رغبت نشي پوره کولی، بچی نه کېږي، نو هغه د دې یېرې نه چې ما چېرته طلاقه نه کړي ده ته ووایي دویم درېیم واده وکړه، خو هم په زړه یې جوړه نه وي. ګورئ نور یوه ښځه خاوند له اجازت نه ورکوي، نو که د ښځې اجازت ته کېناستې نو بیا کېنه نه، بیا دې رانه ونه لیده دا دویم او درېیم او څلورم. او دا د عامو ښځو طبیعت دی. د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانې هغوی له هم په یو بل غیرت ورته نو چې هغوی له ورته نو که زما او ستا ښځې له ورغی نو څه چلو شو؟ هېڅ خبره نه ده. بعض زوی به یې جاړي وایي. نو ما ته لا داسې ښځه نه ده معلومه په دنیا کې چې خاوند دې په دویم درېیم څلورم واده وکړي او هغه دې ورته خاین دي چې زه به موږ ستا په واده کې شریکه شم او د خوشحالۍ نه. لازم به خفګان کوي، لازم به جړا کوي، خو دې سره به ته حکمت په استعمالوې، ښه اخلاق به استعمالوې. نو د ښځې نه اجازت اخیستو ته ضرورت نشته. او که دا شرط یې پکې ولګوو بیا خو یو کس به هم دویم درېیم واده ونه کړي. بله اهمه خبره دلته هغه دا ده چې دا بعض بېدینه دا وایي دا ظلم دی والعیاذ بالله. او دا خبره چې څوک قصدن عمدن کوي او په دې مسله اعتراض کوي نو دی ګورې کفر ته وایي. حدیث ووایه چې دویم درېیم څلورم واده ودې کړي خو چې طاقت یې صحیح ده. خو داسې ویل او تاسو اورېدلي دي بعضو بېدینو نه یاره دا مسله ما ته زما ذهن یې نه مني او بس ظلم غونته کېدی نو د یوې ښځې څه ګناه کړې ده. ته د الله نه زیات پوهېږې او ته چې د خپلې ښځې سره څومره محبت کوې که نه نو ستا نه زیات ستا د محبت نه زیات محبت الله کوي د هغې سره. الله سبحانه وتعالی به د خپلو بندګانو ډېر مهین دی. نو چې کومه خبره هغه کړې ده ته به کې چونګ کوې چنانچې مه کوه ته څه وکړې چې د الله د مسلې په مخ کې ته مسله بیانې، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو په مخ کې ته مسله بیانې. اخرنۍ خبره هغه ده چې هغه خلکو ته اعتذار زما د طرف نه خصوصا
کمی زنانه دی خویندې او میندې هغه په دې خبرو باندې خفه کېږي نو هغو ته موږ دا وایو چې زموږ د چا سره څه دښمني نشته ښه کوم ځای کې چې د زنانو حق الحمدلله ما څومره بیان کړی دی نو ډېر کم به چې زموږ په دې معاشره کې چې هغه بیان کړی نو بیا به سړي وایي چې ته د ښځو حق ډېر بیانې رسې نو څه چلو اسلام چې څنګه دی دغه شان به بیانو او د ښځو ته موږ دا نصیحت کوو چې زړه غټ ساتئ او که طاقت وي نو د خپلو خاوندانو له دویم دریم څلورم واده په خپله وکړئ سم به خوشحاله شي چې ته ورته زه دله بل واده کوم راځه جدا مسله چې بعض پکې داسې دي چې ښځه ورکوي بیا هم نه کوي هغه د سړو مسله ده خو په کار دا دی چې ښځې د خپل خاوند رغبت ته وګوري او د هغه طاقت وي دا اولنۍ او اخرنۍ خبره یې د ساتئ چې طاقت وي داسې خو هر سړی به ووایي چې زما طاقت شته بدني